نجیب الله یکی از هزاران مهاجری است که پس از درد و رنج فراوان و تازگی از پاکستان به کشور برگشته. او میگوید در پاکستان بدون هیچ جرم مشخص بازداشت و زندانی شده بود. حالا نجیب الله و سایر مهاجران برگشت کننده به کشور در کمپ مهاجرین در امتداد خط فرضی دیورند در حال دریافت خدمات صحی هستند. ټنګول ډیر کوله چې ارزای به ونیولې 40,000 15,000 شلزره ورکړې وای یله کولې د یو کانټه د پاره او کې نه دی ورکړې وای بیا ذلیل کولې د یوې تانې سره بل ته بیولې د بل سره بل ته بیولې خو اخر دا چې ډوډۍ نه راکول مج 2000 روپۍ مج څلور انډوالانو 2000 مو ورکړې د 600 روپۍ ډوډۍ راته راوړه نو هلته د غال انتصالي را ډیر سره خراب ولو. برخی از مهاجرین دیگر نیز که به تازگی به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند در وضعیت مشابه قرار دارند و خواستار توجه بیشتر مسئولان به وضعیتشان هستند. هغه ځکه هر چوکې دوی ناکې لګولې دي او افغانان تنګوي او تاڼو ته بیایي پیسې ځینې اخلي زورایي هلته داسې په کمرو کې اچي هماغه کمره کې بیت الخلا ده او همالته اچي ډېر ظلم ورسره کوي او بد بوی دی په بد حالات کې هلته ساتي 4-5 ورځې هلته ساتي بیا ورسره ظلم کوي بیا ګوډۍ لام نه ورکوي. گفته می شود که از زمان آغاز اخراج مهاجران افغان از پاکستان 2648 مهاجر در کمپ‌های هلال احمر قندهار ثبت شده و خدمات صحی دریافت کردند. مسئولان صحی میگویند اکثر مهاجران از مشکلات روانی رنج میبرند و در وضعیت خوب قرار ندارند. دلته چې کوم بندیان مشته مراجعه کوي یا کوم بندیان دلته مشته راوستل کیږي هغه ټول پر رواني ناجوړیانو باندې اخته دي یا رواني فشار لاندې دي او زیات هغه بندیان دي هغه مهاجرین چې راوړل دي شکنجه شوي دي لټکوب ورکول شوی دي یا وهل شوی دي نو دغه لپاره موږ خدمات مخته وړو هغه که د پانسمان په حسابي د رواني مشکلات ولري. این در حال است که همکنون روزانه صدها خانواده مهاجر بدون هیچ گونه امکانات